سلام، د بیولوژي کانکور خپرونې ته ښه راغلاست. د تیر درس په دوام چې د جینوم میوټیشن و، اوس به د انیوپلویدي په اړه خبرې وکړو او هغه ناروغۍ چې رامنځته کوي یې لکه د کلاینفیلټر سندروم په اړه پوره بحث ولرو. راسره اوسئ. لومړی د جینوم میوټیشن د ویش په اړه یادونه کوو ترڅو اوسنی درس مو ښه زده شي. جینوم میوټیشن په دوه ډوله دی، انیوپلویدي او پولیپلویدي. انیوپلویدي د کروموزومونو په شمیر کې جزئی بدلون دی چې یا د کروموزومونو د ډیرښت او یا د کروموزومونو د کمښت په بڼه ترسره کیږي. په کروموزومونو کې ډیرښت یا کمښت کېدای شي په جنسي یا جسمي کروموزومونو کې رامنځته شي. د مثال په توګه 21م ترایزومي چې په تیر لوست کې مو لوستی و، د کروموزومونو د شمیر د ډیرښت یوازې مثال دی. په همدې توګه کلاینفیلټر سندروم د جنسي کروموزومونو د ډیرښت یوه بیلګه شمیرل کیږي. کلاینفیلټر سندروم د نارینه‌وو په جنسي کروموزومونو کې رامنځته کیږي. په دې ناروغۍ اخته کسان د XXY جینوټایپ لري، یعنی په دغه ناروغانو کې د X اضافي کروموزوم لیدل کیږي چې په پایله کې دغه ناروغان لوی او غیر نورمال هیکل او اوږده لاسونه او پښې لري. په کلاینفیلټر سندروم اخته کسان عقیم وي، یعنی سپرم نشي تولیدولای او ذهني شاتوالی هم لري. دا چې دغه ناروغان د X اضافي کروموزوم لري او د X کروموزوم ښځینه ځانګړنې ټاکي، نو په دې اساس ځینې کسان یې کیدای شي د ښځو ځانګړنې هم ولري. د X کروموزوم په ځینو کې یو ځل کاپي کیږي او په ځینو نورو کې 2 ځل کاپي کیږي او آن د 4XY په اندازه هم کاپي کیدلی شي. په هر اندازه چې د X کروموزوم زیاتیږي، په هماغه اندازه په ناروغ کې جسمي او ذهني ستونزې رامنځته کیږي او ډیریږي. اوس راځئ چې په ګډه سره د کانکور څو مهم ټکي وګورو. د ازموینې په شپه په ارامه ځای کې او پر وخت ویده شئ. په ازموینه کې د پوښتنو د حل څخه مخکې خپلې ځانګړنې لکه نوم، ID او د فورم شمیره د پوښتنو په پاڼه کې ولیکئ. د ځوابونو د ورقې ډکول د ازموینې پای ته مه پرېږدئ. د هرو څو پوښتنو له حلولو وروسته سمدلاسه یې ځواب هم تور کړئ. لومړی هغه پوښتنې ځواب کړئ چې پرې ډاډه یاست، بیا هغه چې وخت ته اړتیا لري، په پای کې هغه پوښتنې حل کړئ چې پرې ډاډه نه یاست. هغه نارینه چې د XXY جینوټایپ لري کومې ځانګړنې لري؟ 1. لنډې پښې او لاسونه. 2. لوی هیکل لري او عقیم دي. 3. عقیم نه دي. 4. لوی هیکل نه لري. د XXY جینوټایپ په کوم نوم یادیږي؟ 1. نیاسین. 2. کلاینفیلټر سندروم. 3. سیانین. 4. هیڅ یو. په کلاینفیلټر سندروم ناروغانو کې د X کروموزوم ډیرښت د څه لامل کیږي؟ 1. جسمي اختلالات یې کمیږي. 2. ذهني او جسمي اختلالات یې ډیریږي. 3. ذهني او جسمي اختلالات نه لري. 4. هیڅ یو. لاندې کومه ځانګړنه د کلاینفیلټر ناروغانو په هکله سمه ده؟ 1. عقیم دي. 2. خبرې نشي کولای. 3. په لاره نشي تللی. 4. ړانده دي. د کلاینفیلټر سندروم ناروغي کوم ډول جینوم میوټیشن دی؟ 1. انیوپلویدي. 2. پولیپلویدي. 3. دواړه ځوابونه سم دي. 4. دواړه ځوابونه ناسم دي. کانکوري ټکي: جینوم میوټیشن په دوه بڼو رامنځته کیږي، انیوپلویدي او پولیپلویدي. د کلاینفیلټر سندروم ناروغي په نارینه جنس کې د یو یا څو جنسي کروموزومونو د ډیرښت له امله منځته راځي. په کلاینفیلټر اخته نارینه لوی او غیر نارمل هیکل او اوږده لاسونه او پښې لري. په کلاینفیلټر اخته کسان عقیم وي. د دوی له ډلې ځینې یې د ښځینه ځانګړنو درلودونکي وي او همدارنګه جسمي او ذهني ستونزې هم لري.
د بیولوژي کانکور اوسنۍ خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لوی خدای سپارم.